هغه کوټې چې تاسې په ګازو باندې ګرموئ او په هغې کې یو چاته زړه بدوالی کانګې پیدا شولې د خېټې درد ورته پیدا شو ګنګ شو سر پرې وګرځېده سردردي ورته پیدا شوله ساه یې بنده شوه نو په سملاسي ډول باندې د دغه کوټې نه بهر وځي ازادې هوا ته دغه ځکه چې دا د دې ګاز د نیونې یا زهري کېدنې نښې نښانې دي که چېرته په ناروغ کې یعنې هغه سترې نښې نښانې پیدا شي ناروغ ته سالنډي پیدا شوله ناروغ باندې د مرګو په شکل جټکې راغلي ناروغ بېهوشه شو نو په سملاسي ډول باندې روغتون ته ورسوئ یا یو صحي مرکز ته ځکه چې دغه ناروغ ډېر اکسیجن ته اړتیا لري چې هغې ته باید ډېر زیات اکسیجن ورکړی شي تر څو پورې چې ناروغ ښه شي یعنې په اسان ډول باندې چې کله دغه د ګازو نښې نښانې په چا کې پیدا شي د ګاز نیونې په سملاسي ډول د کوټې څخه ووځئ او ازاده هوا تنفس کوئ او همدغه یې تداوي ده او که چېرته سختې نښې نښانې پکې وي نو په سملاسي ډول باندې ناروغ روغتون ته ورسوئ